دا چې په خوست ولایت کې د نیالګیو کینولو موسم پیل شوی ورسره سم د دغه ولایت اوسیدونکو له لوري د نورو کلونو په پرتله د مثمرو او زینتي نیالګیو کینول هم زیات شوي دي. د نیالګیو پلورونکي وایي سږکالي نیالګي زیات پلورل کیږي. دوی وایي چې دغه ولایت د هر ډول نیالګیو کینولو لپاره مناسب دی او سیموال زیات شمیر مثمر او زینتي نیالګي اخلي او په خپلو سیمو کې کینوي. الحمدلله سخت کال کاروبار د نورو کلو په پرتله ډېر ښه شوی دی او په زرګونو خلک راځي دغه ځای موږ نه نیالګي وریش د میوهدارې ونې دي او دغسې نورې شنې ونې دي او د خوست میشتو نه دا هیله ده چې راشي دلته نیالګي یوسي او په خپلو کلیو بانډو کې کینوي. د غراض د دغه ولایت اوسیدونکو هم غوښتنه لري چې هر څوک باید په اړونده سیمو کې نیالګي کینوي څو چاپیریال ښکلی او د هوا ککړتیا مخه نیول شوې وي. دا چې یو نیالګی کینوي الله ثنایه یې برکات کچولی کېږي او ډېر پرمختګ ده چې وایي کې او بل دا خو داسې خپل وطن چې خپل آباد نه کړو خپله جوړ نه کړو څوک یې در آباد کړو پردی متکې پردی خلکو نه آبادوو چې موږ خپل آباد نه کړو ډېر زیات وځي نیالګي خوست کې خوست بود ملک دی ښه ملک دی. تقریبا په دا وخت کې ما څلوېښت ونه اخیستې دي او نورو ته هم اړتیا لرو باید هر سړی ونه واخلي او نیالګي کینوي د ککړتیا دپاره هم پیدا لري او یوه ونه چې دا تقریبا 40 کسانو ته اکسیجن هم ورکوي. بس د خپل د وطن ښکلا مو ده او د وطن ابادي مو ده باید هر سړی دا کوشش وکړي چې د سګرټو په نسواره پیسې ورنکړي او نیالګي کینوي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په دې ولایت کې د ځایي چارواکو ځوانانو او سیموالو له لوري په اړونده سیمو او عامه ځایونو کې په زیات شمیر نیالګي کینول کېږي چې تر ډیره سمسورتیا پیدا او د هوا ککړتیا مخه یې نیولې ده.